علي وزیر وایي د پاکستان حکومت په ډمو ځان ساتي. دا چې ولې او څنګه دا خبرې کړي مطلب تر پای را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د یوې فلمي لوبغاړي د څرګندولو پر وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ جدي غبرګون ښودلی دی. علي وزیر د پاکستان پر حکومت تور پورې کړی چې په دې هیواد کې میشتو هنرمندانو او فلمي لوبغاړو ته یې دستور ورکړی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد لیکل وکړي. د نوموړي په وینا له دې چارې معلومیږي چې پاکستاني حکومت پر ډمو او فلمي اداکارانو ځان ساتي او دی د کمزورۍ وروستی حد دی. وروسته تر هغې چې پاکستاني فلمي لوبغاړې وینا ملک پر ټویټر کاروونکي لیکل وکړل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د هند اجنټ او روزل شوي خلک دي. نوموړي لیکلي موږ د ټولو هغوی پر وړاندې ولاړ یو چې د پاکستان دښمنان دي. دا که هند دی او که د هند لخوا روزل شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ او غړي یې. وینا ملک له څو اونیو راهیسې د پښتنو د غورځنګ پر ضد لیکل کوي. وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان سرسخت دښمن دی. نوموړي په خپلو لیکنو کې له پاکستاني حکومت غواړي چې په دې غورځنګ د سخت او پښیمانه کوونکي بندیزونه ولګول شي، ودې ځپل شي تر څو بیا راپورته نه شي. باید وویل شي چې د لوبغاړي وینا ملک دا ډول پوسټونو ته یاد غورځنګ غلی نه دی پاتې شوی، بلکې هممهاله د پښتون ژغورنې غورځنګ پیاوړي غړي علي وزیر په خپل ټویټر لیکلي چې د پاکستان حکومت نارینه حکومت نه دی بلکې خزانوکی حکومت دی. علي وزیر وایي د دې فلمي لوبغاړي په اړه مې وړاندې کوم معلومات نه لرل، خو اوس راته ځینو ملګرو معلومات راکړل. مزدور او چوکیدار پاکستاني پوځ او ایسای لیونیان شوي دي، بېوسه شوي دي چې د هندوستان له لوري د راشړل شوي ښځې په خوله په موږ پسې خبرې کوي او زموږ د بدنامولو هڅې کوي. د یادونې وړ ده چې څو اونۍ وړاندې علي وزیر له زندان آزاد شو. تر دې مخکې پاکستاني پوځ د یاد غورځنګ نور غړي هم نیولي وو او زندان ته یې اچولي وو. علي وزیر او محسن داوړ د پاکستان په پارلمان کې هم غړیتوب لري. پښتون ژغورنې غورځنګ پاکستان کې د حکومت په مقابل د پښتنو د دفاع حرکت او کاروان دی چې غواړي له پنجاب د خپلو خلکو د حقونو ترلاسه کولو او پرې د شویو ظلمونو حساب وغواړي. دې کاروان په ډېره کمه موده کې ډېر زیات پلویان پیدا کړل. د پاکستان پوځ، استخباراتي شبکه او ټول حکومت له نوموړي غورځنګ څخه په سخت ویره کې دي. په هر حال تاسو د علي وزیر د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.